د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خوښي ودونو مصیبتونو او همداراز له حج او عمرې څخه د راستنېدو پر مهال د ناسمو دودونو د مخنیوي په تړاو د اعلی قدر اميرالمومنين حفظه الله د فرمان ستاینه کوي. دوی وایي د دې فرمان په پلي کېدو سره به ټولنه د نیکمرغۍ په لور ګام اوچت کړي. حاجي محمد ګل د همدې ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د ځوانانو ولې سپین ږیري کېده خو د دغه شیانو ته یې وس نه رسېده کنه یا به ایران ته تلل یا به دلته مزدورۍ کې ټول سپین ږیري چې 8 لکه 7 لکه 6 لکه عادي ولور 4 لکه 4 لکه چا په وس کې پوره ده. بیا مو ورکش کې ته نه دا ولور وایي دا زمستاني ده دا نوروزي ده دا بوله ده دا ومه ده دا درېمه ده دا ټول وجونه وي سړی له پښول به وي په وس کې نه. حاجي ننګیالی هم د فرمان ته زیات خوښ دی. دی وایي په پلي کولو سره به د ټولنې ډېرې ستونزې حل شي. ولې په دې دا بېځایه حدودونه د بېځایه مصرفونه هېڅ ځای هم نه نیو او مخلوق هم ډېر بېچاره دار بداره خاک بسر او په دې سره او دا حدودو باندې موږ ډېر خوشحاله اوسو چې ځای بندیز یې پرې ولګاوه چې ځای بند کړه سره موږ به روزانه ټول په دې باندې امنا لرو خوښه لرو په دې باندې چې باید دا حدودونه بیخي بند شي. د یاد ولایت والي قاري بختیار معاذ وایي د دې ولایت اوسیدونکي له پخوا چمتو تر څو په ټولنه کې ناوړه دودونه پای ته ورسوي او همدارنګه ډاډ ورکوي چې یاد فرمان به دې ولس سره په بشپړه همکارۍ پلی کړي. دغه د شیخ صاحب محترم اميرالمومنين حفظه الله دغه فرمان ته دغه د میدان وردګو ولس ډېر انتظار ځکه چې د دغه مسایلو د مسلو پیل او ابتدا چې څومره زه ګمان کوم له دغه ولایت څخه سوي دغه کوم فرمانونه چې شیخ صاحب محترم لخوا رالیږل سوي دي دا موږ په اکثر ولسوالیو کې دا اوس عملي بڼه لري. نو زه تاسو ته ډاډ در کوم چې دغه ولس ډېر خوښ د دې فرمان ته او دغه به انشاءالله موږ د ولس په خوښه په شوق باندې انشاءالله په دغه ولس باندې عملي کوو. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي چې ډېری وګړي یې د ناوړه دودونو قرباني وو. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د مخنیوي او په له منځه وړلو کې له مسؤلینو سره اوږه پر اوږه ولاړ دي.